د افغانستان د ملي کرکټ لوبډلې نوموتی ستوري رحمان الله ګربز له شاهرخ خان سره لیدلی دي. دا چې رحمان الله ګربز له شاهرخ خان سره څه وخت او چیرې لیدلی، شاهرخ خان رحمان الله ګربز ته څه ویلي او څه یې ورته ډالۍ کړل، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. ولی پشتو اینو فارسی نامش مکیس د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی رحمان الله ګربز وایي د شاهرخ خان سره لیدنه مې د ژوند یو ارمان و چې پوره سو. هغه وایي کله چې شاهرخ خان غیږ کې ونیولم نو وجود مې په لړزه سو. شاهرخ خان ماته د افغانستان دوهمه خوږه ژبه یعنی دري ډالۍ کړل. دا چې رحمان الله ګربز نور څه ویلي خپله د هغه له خولې واورئ. بالکل شاهرخ خان سره لیدنه زما خواهش شو چې زه ورسره وګورم. بیا د ټیم ته زه راغلم، د ده د سترګې د لیدو ما د ټیم دپاره لوبه وګټله. کله چې راغلو لاندې په لومړی سر کې خو چې ګراونډ ته راکښته شو، ما سره چې څنګه لیدنه وکړه، ما سره په اول ځل کې ما سره دی څنګه میلاو شو، ته یقین وکړه چې داسې یو احساس یې ماته راکړو لکه یو څوک چې درنه ورک کړي ډېر وخت بعد او یو ناڅاپي سره پیدا شي، هغه ډېره مینه په خپل منځ کې. نو ما ته یو داسې مینه راکړه لکه بیخي ما داسې فیل ونه کړو لکه خپل ورور یا د خپل وطن مشر یا چا سره چې ما ملاقات کړی، دغه ټول وجود مې داسې بالکل بل لکه مې احساس وکړو، ځکه چې یو داسې چا سره چې ما خوبونه لیدل، هغې چا سره ما داسې په یو عجیب انداز سره ملاقات وشو. نو ده ما ته ډېره زیاته مینه راکړه او ما ته خپل هم دا خبره وکړه چې موږ داسې ټول د یو ځای یو، هر څه رسم رواج هم یو دی. نو ما ته ډېر خوند راکړو د خبرې او کوم رقم انسان چې دی، څومره ښه انسان چې دی، خدای شته ډېر زیات متاثره شوم. او بیا چې کله پویلین ته راغی بیا ما سره په خپله ژبه باندې، زموږ په دري ژبه باندې ما سره دا خبره هم وکړه چې نام شما چی یاست، یعنې په خندا کې یې ویلې چې دا ما زده کړی دی، ده ویلې. نو ما ته ډېر زیات خوند راکړو، ډېر زیات خوشحاله شوم چې الحمدلله داسې یو څوک چې په دنیا کې یو غټ نوم لري، هغه زموږ په ژبه باندې، زموږ په دري ژبه باندې یا پښتو ژبه باندې خبرې کوي. نو حقیقت کې چې یو ډېر د خوند نه ما غوښتل چې زه غواړم انشاءالله. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.